نفس او مال یې الله ته خرڅول. که غواړي چې پوه شي چې نفس او مال د الله تعالی ته خرڅول د هغه لپاره عبد او عسکر کېدل څومره ګټوره سوداګري او څومره شریفه رتبه ده، نو دا تمثیلي کیسه واوره. یو وخت یو پاچا خپلو رایانو ته 2 کسانو ته په امانت یو فارم ورکړه چې پکې فابریکه، ماشینونه، اسونه، وسلې او هر څه موجود وو. خو د جنگ او طوفانونو وخت هیڅ شی په خپل حال پاتې نه کېده، یا له منځه تلل یا بدلیدل. پاچا د خپلې لوی رحمت له مخې یو ډیر مهربان یار ورته واستاوه او په ډیر مهربانۍ سره فرمان یې ورته واستاوه: زما په لاس کې امانت زما ته خرڅ کړئ ترڅو زه ستاسو لپاره وساتم او په عبث ځای نه شي. جنگ چې خلاص شو نو په ډیر ښکلي شکل به مو بیرته درکړم. ګواکې دا امانت ستاسو خپل مال دی، نو ډیر لوړ قیمت به درته ورکړم. هغه ماشینونه او فابریکه به زما په نوم او زما په کارخونه کې کار وکړي، قیمت او مزدوري به په زرګونو ځله زیات شي، ټوله ګټه به ستاسو وي. تاسو کمزوري او فقیر یاست، د لویو کارونو لګښت نشئ کولی. ټول لګښت او سامان به زه په غاړه واخلم، ټول عاید او ګټه به ستاسو وي. تر جنگ پورې به دا په لاس کې پرېږدم. دا 5 ډوله ګټه ده چې دنه ګټه لري. که زما ته ونه خرڅوئ نو تاسو وینئ چې هیڅوک خپل شی نشي ساتلی، د نورو په څیر به له لاسه ورکړئ. عبث به ځای شي، له دې لوړ قیمت څخه به محروم شئ. هغه نازک او قیمته سامانونه به د شیانې کارونې او معدنونو نه پیدا کولو له امله ټول ټال بې قیمته شي. ساتنه او اداره به ستاسو په غاړه پاتې شي او په امان کې خیانت به وکړئ. دا 5 ډوله زیان دی چې دنه زیان لري. او زما ته خرڅول یعنې زما عسکر کېدل او زما په نوم تصرف کول دي. د عادي اسیر او سرګردان پر ځای به د لوی پاچا خاص آزاد یار عسکر شي. د دې فرمان او مهربانۍ په اورېدو سره له هغو 2 کسانو څخه هغه چې عقلمند وویل: سر په سترګو، په افتخار سره خرڅوم او زرګونه شکر ادا کوم. بل چې متکبر نفسي فرعون شوی او خودخوا او شرابي او ګواکې به په دې فارم کې تل پاتې کیږي، د دنیا له زلزلو او فتنو نه بې خبره وویل: نه پاچا څوک دی؟ زه خپل ملک نه خرڅوم، خپل خوشحالي نه خرابوم. یو څه وخت وروسته لومړي سړي دومره لوړې مرتبې ته ورسید چې هر څوک د هغه حال ته حسد کاوه، د پاچا په لوی لطف کې او په خاص معنی کې په خوشحالۍ ژوند کاوه. دوهم سړی په داسې حال کې پریوت چې هر څوک ورته رحم کاوه او ویل یې حق یو، ځکه د خپلې تېروتنې سزا هم خوشحالي او ملک له لاسه ورکړی او هم سزا او عذاب یې کشیده کاوه. ای د خواشونو ډک نفس، د دې مثال په انکو سره د حقیقت مخ ته وګوره. هغه پاچا زموږ ازلي او ابدي سلطان ستاسو رب او خالق دی. هغه فارمونه، ماشینونه، سامانونه او میزانونه ستاسو د ژوند په دایره کې ستاسو مالونه دي: بدن، روح، زړه، سترګې، ژبه، عقل، خیال او نور ظاهري او باطني حواس. هغه یار رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه حکم قرآن کریم دی چې دا لویه سوداګري په دې آیت کې اعلانوي. دا ګډوډي او جنگي میدان، دا طوفاني دنیا ده چې نه آرامیږي نه ثابته کیږي، هر څه خرابېږي او هر انسان ته دا فکر ورکوي ځکه چې هر څه به زموږ له لاسه وځي، فاني او له منځه به ځي. آیا د بقا لپاره یې بدلولو او پاتې کولو لاره نشته؟ ناڅاپه د قرآن آسماني غږ اورېدل کیږي چې وایي: هو شته، او هم 5 ډوله ګټور ښکلی او اسانه لاره شته. سوال څه ده؟ جواب: امانت خپل اصلي مالک ته خرڅ کړل. په دې خرڅلاو کې 5 ډوله ګټه ده. لومړی ګټه: فاني مال باقی کیږي، ځکه چې د باقی او قیوم الله ته ورکړل شوی او په لاره یې مصرف شوی دا فاني عمر باقی ته بدلیږي او باقی میوې ورکوي. د نورو 4 ګټو او 5 زیانونو د حواسو مثالونو لکه عقل، سترګې، ژبه او د پای لپاره د دا په اړه هم ورته دقیق او روانه ژباړه شته، خو د ځای له امله یې لنډ کړم. په پای کې بل چې متکبر نفسي فرعون شوی او خودخوا او شرابي او ګواکې به په دې فارم کې تل پاتې کیږي، د دنیا له زلزلو او فتنو نه بې خبره وویل: نه پاچا څوک دی؟ زه خپل ملک نه خرڅوم، خپل خوشحالي نه خرابوم. یو څه وخت وروسته لومړي سړي دومره لوړې مرتبې ته ورسید چې هر څوک د هغه حال ته حسد کاوه، د پاچا په لوی لطف کې او په خاص معنی کې په خوشحالۍ ژوند کاوه. دوهم سړی په داسې حال کې پریوت چې هر څوک ورته رحم کاوه او ویل یې حق یو، ځکه د خپلې تېروتنې سزا هم خوشحالي او ملک له لاسه ورکړی او هم سزا او عذاب یې کشیده کاوه. ای د خواشونو ډک نفس، د دې مثال په انکو سره د حقیقت مخ ته وګوره. هغه پاچا زموږ ازلي او ابدي سلطان ستاسو رب او خالق دی. هغه فارمونه، ماشینونه، سامانونه او میزانونه ستاسو د ژوند په دایره کې ستاسو مالونه دي: بدن، روح، زړه، سترګې، ژبه، عقل، خیال او نور ظاهري او باطني حواس. هغه یار رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه حکم قرآن کریم دی چې دا لویه سوداګري په دې آیت کې اعلانوي. دا ګډوډي او جنگي میدان، دا طوفاني دنیا ده چې نه آرامیږي نه ثابته کیږي، هر څه خرابېږي او هر انسان ته دا فکر ورکوي ځکه چې هر څه به زموږ له لاسه وځي، فاني او له منځه به ځي. آیا د بقا لپاره یې بدلولو او پاتې کولو لاره نشته؟ ناڅاپه د قرآن آسماني غږ اورېدل کیږي چې وایي: هو شته، او هم 5 ډوله ګټور ښکلی او اسانه لاره شته. سوال څه ده؟ جواب: امانت خپل اصلي مالک ته خرڅ کړل. په دې خرڅلاو کې 5 ډوله ګټه ده. لومړی ګټه: فاني مال باقی کیږي، ځکه چې د باقی او قیوم الله ته ورکړل شوی او په لاره یې مصرف شوی دا فاني عمر باقی ته بدلیږي او باقی میوې ورکوي. د نورو 4 ګټو او 5 زیانونو د حواسو مثالونو لکه عقل، سترګې، ژبه او د پای لپاره د دا په اړه هم ورته دقیق او روانه ژباړه شته، خو د ځای له امله یې لنډ کړم. په پای کې